دوستانو سلامونه. نن تاسو ته د ریټرنینګ ویوز یا ریټرنینګ ویورز او همداسې د یونیک ویورز یا یونیک ویوز په اړه معلومات درکوم چې دغه دواړو کې څه توپیر ده. د څوک چې د یوټیوب چینل لري هغې په ګټه دي او که په تاوان. نو ډیری دوستان یا ډیری یوټیوبران کله چې نوی چینل پرانیزي نو په دغه بخش کې ډیر معلومات نه لري. ډیری وایي چې دا زما په تاوان دي یا منفي اثرات لري زما په چینل باندې. نو مختلفه نظرونه د دغه ریټرنینګ ویوز او د یونیک ویوز په اړه لري. خو زه به نن تاسو ته د دغه ریټرنینګ ویوز یا ویورز ترڅنګ یونیک ویورز په اړه معلومات درکوم. نو هغه لپاره به خپل وای ټي سټوډیو ته لاړ شم. نو دلته د انالیټکس کې اودینس کې کله چې تاسو اودینس ته راځئ دلته تاسو دغه باره چینه ریټرنینګ ویورز د ریټرنینګ ویورز په اړه به تاسو ته معلومات درکم. ګورئ تاسو دلته لیدلی شئ ریټرنینګ ویورز 940 دي. 940 بیا تاسو دلته دغه کوم ګراف چې دی دا تاسو لیدلی شئ چې ګورئ دغه بانجاني رنګ کې چې کوم هغه دی دا د ریټرنینګ ویورز دي. یعنی څوک چې ریټرنینګ ویورز په معنا په عامه اصطلاح هغه ویورز یا هغه لیدونکي دي چا چې ستاسو چینل مثلا یو ویډیو یې پکې لیدلی ده، سبسکرایب کړی دی چینل، او بیا ورته کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ چینل ته یوټیوب چینل ته چې کله ویډیو اپلوډ کوئ نو دوی بیرته راځي مثلا ستاسو هغه نورې ویډیوګانې هم ګوري. نو دې ته ریټرنینګ ویورز وایي. ګورئ دلته لیکلي دي viewers who already watched your channel previously and return to watch in the selected time period. نو هغه کسان چې چا ستا ویډیو لیدلی وي او بیا راځي هماغه کوم مقرر کوم وخت چې دی هغې کې ستا چینل ویډیو دوباره ګوري. نو دې ته ریټرنینګ یعنی بیرته راتلونکي یو شی چې تکراري راځي کنه ریټرن، نو دې ته ریټرنینګ ویورز وایي. پاتې شوه ګورئ تاسو دلته لیدلی شئ چې فعلا 940 دي. یعنی په وروستیو 28 ورځو کې 940 نفره یا لیدونکي بیرته بیا شوي. نو د هغې ګراف دغه شین بانجاني رنګ کې دی. نو هغه نه وروسته نیو ویورز یا یونیک ویورز چې ورته وایي هغه تاسو لیدلی شئ. ګوره viewers who discovered your channel for the first time in the selected period. هغه لیدونکي چې په لومړي ځل ستاسو چینل ته مثلا راغلي یو ویډیو کتلو لپاره. نو دا تاسو لیدلی شئ چې 1940 دي. نو تاسو هم لیدلی شئ په دې طریقه باندې فعلا ریټرنینګ ویورز دغه ګراف چې تاسو یې دا 940 دي ترڅنګ یې دغه یونیک ویورز دا 1800 دي. یونیک ویورز یعنی هغه کسان چې په لومړي ځل یونیک او یا هم نیو ویورز یو خبره ده. ځکه یونیک هم بې ساري ته وایي یا کله چې نوي یو شی چې نوی او نیو ویورز هم همداسې. نو په دې توګه تاسو کولی شئ چې د ریټرنینګ ویورز معلوم کړئ او یونیک ویورز. نو دا وه د نن ویډیو که خوښه شوي در سره لایک یې کړئ. که نظر پوښتنه لرئ له موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که غواړئ راتلونکي همداسې نورې معلوماتي ویډیوګانې در سره شریک کړم نو د چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او آباد اوسئ.